السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دلته تاسو د یوټیوب زموږ د یوټیوب ټولې ویډیوګانې کتلی شئ. همداشانتې که دلته راشئ په پلی لیست باندې کلیک وکړئ. دلته د پاور پوینټ ټولې ویډیوګانې، دلته د ایم ایس ورډ ټول کورس او دلته د نټورک ویډیوګانې پیدا کولی شئ. If you find this video helpful, please remember to like, comment, and subscribe. Your support will help keep this channel running. بسم الله الرحمن الرحیم. من نرسی په ایکسل کې ترکیب پر خبره کړې ټیم پر مدارس ویلو په ډاون ویلو کنه دا پیج په ختم کړو کنه ارسی کلیر دی په دې کې کلیر آل دی، کلیر فارمیټ دی، کلیر کنټینټ دی، کلیر کامنټ دی او کلیر هایپرلینک دې ته وکړئ. نو شیټ مو وګورئ. نوی شیٹ کی مدازی کے فارمیٹ اور کلیئر آل، کلیئر کنٹینٹ کلیئر کامنٹ کلیئر دیتا وقت سیدھا سب خطیر استعمال یہ فارمیٹ ہے کچھرے مو دازی کے لئے کل کڑی بھی نیم میں لکھا رہے دیزی پر کنٹرول ڈی کا پھر ڈاؤن ہوئے دیتا میں شویر کڑائی رہے دیتا میں دیتا نا دا فارمیٹ ور کڑائی رہے دا مې داسې انتخاب کړو ډیلیټ بټن مو والا دا فارمیټ ډیلیټ شو دا به ګراوند را نه شو نه پوه شو کنټرول زیډ شو لای جنا ډیلیټ سیل ته رولا ډیلیټ سیل مې ډیلیټ کړ بیا ختم شو. خو زه بیا چې نه دا فارمیټ ته اشتری شي د دې کلیر شي کلیر فارمیټ باندې کلیک خالي فارمیټ څه شو په دې باندې خوښ ولای کنه clear all ته به ورسته څه شو clear content کله چې موږ لیکل کړی پرځن دا کوم لیکل کړی مې کړی ته مې بیکګراوند رنګ ور کړی دی او دې ته مې دا کلر سیور کړی دی لیکل او زه چې clear content دا لیکل شي ویل دی clear content تر شو لیکل شول اړام شول بیکګراوند خاطر یعنی دا یو د بل سره براغستی په فارمیټ کې خالي فارمیټ بیکګراوند رنګوي او په دې کې څه رنګوي کنټینټ لیکل رنګوي. کلیر کمنټس وکړو کچېره کمنټ به ورسره سې کمنټ مې مسوړ کې ویلای کنه دغه کې مې کمنټ لګولای په دې کې this cell is about comment comments da مولی کلو این دازی خلی واسطه علامه سر آدم ده کامنت کنام دیز چه لگه داره کامنت لگه داره تا کامنت زید چه دیلت کو یا دیز تر سه دیز نه دیلت کو کنه کامنت او یا که دیز نظر سا که دیز نه دیلت کو راش هم تو روشن په دې کې پرځن مو لیکل کړی ساده په دې باندې مو کامنت لګوي کنټرول دی صحیح شو را ایزه غوړ چې د کامنت څه شي خیال دا ډیلیټ شي نه دی بیکګراوند ډیلیټ کیږي او نه دی لیکل ډیلیټ کیږي خیال څه ډیلیټ شي کمنټ ته نه ډیلیټ شي د دې په خاطر مې څه استعمالوي په دې کې کمنټ استعمالوي کلیر څه کمنټ باندې کلیک کمنټ څه شو کنه کنټرول زیډ مې کړو کچېر دې ستاسو شي کمنټ وینې شو کیږي او کچېر داس او دا کمنټ چې کیسه فارمولا مو لیکل دی کچېر دا کلیر کمنټ یزي ته څه کمنټ شو کیږي نه دې باندې پروا کوي مشکل په دې کې نشته. یو بل پته شو کلیر هایپرلینک یم مسول کې چیرته هایپرلینک درته کیږي ها بیا خو شای چې ما درته شوی دی زه اګرولا انزرت په دې کې هایپرلینک شته کنه دا ځکه دا شکل
شته هایپرلینک زه غواړم چې په دې کې څه ولګوم هایپرلینک ولګوم یو دیو شي لینک وروړه هایپرلینک باندې مې کلیک وکړو او ډیسکټاپ ته وروړه ډیسکټاپ کې تصویر لینک مې وروړه اوکې دا لینک څه شو البته که تاسو په هغه کې ایکسل کې دغه د پر ضرورت وي کنټرول بټن سره مسیج کول سوی کنه طریقه په مسورډ کې تشلی و د سره کنټرول نسی کنټرول نه سره نسی بل طریقه تشیا اس کچره دا هایپرلینک لګیدل دی په ځکه کنه کلیک وکړه او تصویر څه شو ولا اذا چې دینه د خلی دا هایپرلینک څه شي دا راځي د لیکانو د ځینې انتخاب کړه ورته هم تا او په هم کې کلیر تا او په کلیر کې څه کلیر هایپرلینک څه شو کلیر شو ویني چې کلیک وکړو نو کو خو یو خبره ده هغه شکل د هایپرلینک پوت دی کنه کنټرول زد کوي هیڅ اوس چې دا مسپنټر ورس شي وي د سلو سلامه وي کنه او کله چې دځي کې ز کلیر هایپرلینک کلیر خو شو ویني الو سلامه نشته خو سوالای خو لیکن دا شکل بدل دی بیک گراوند اندر غشوای دی انډرلاین شوی دی سیشین راکړه او زه دا د څه شي کلیر شي یا هایپرلینک هی کنټرول زد کوي دځي او یا دیکھیں غلط روشی ریمو هایپرلینک دیکھیے چاہے کہ ریمو کا اس طرح شو دیکھیے ریمو شو ختم شو کبھی آج لکھنا دے پوتی شی خواہ گئے هایپرلینک سٹائل دے پوتی شی کلیر هایپرلینک من دیکھ لے خالی هایپرلینک ختم شی اگر لینک چوی سراوی تصویر شو جاو ختم شی ریمو من دیکھ دیکھیے چاہے شی دا لینک ہر سبی ختم شی سٹائل بھی ختم شی بلرسی سورٹ فلٹر ترټولو مهم په دې فلټر درځي سورت A to Z to A دا مسورډ کې اچته خو ویلې ہے نا سورټینګ دا اسندینګ ډیسندینګ دې موږ خبرې کړې زه دې درول په دې مکلې په دا اسندینګ دا یا A to Z او ډبل شه دې Z to A پس مسورډ کې اسندینګ ډیسندینګ راځي په طریقې شي اسندینګ باندې کلچر کلیک وکړو نو کوشي نمبر او پوسټ شي هغه نمبر چې ډاون شي یا که په نمبر باندې وکړو ا نمبر پوسټ لوټ شي په A سره په شي بیا B سره به C سره سلوند شي که په ډیسندینګ باندې موږ کلیک وکړو ا نومینو پوسټ لوټ شي په Z سره پیل دي چې په دې کې دا ذکر ولا دا نومینه انتخاب کړه او دا ذکر ولا صحیح A to Z ا نومینو اواز سره A سره پیل وي سورت اول علي امیر بیا خو B نشته C نشته D نشته E نشته F نشته G نشته H شته څه شولا سین کزه وځ نه ډیسندینګ شي ډیسندینګ باندې کلیک وکړئ بیا څه شي برغاز کوي انګلیسي کو برکت شي په یو سره چې کوم فایل ویار ولدي یا په خان سره بیا په جی سره بیا په H سره دا خو ډیسندینګ دا کله شي چې په نمبر باندې راوځي زدا څنګه ورول ځای چې په دې کې دا لوی نمبر ولا څه شي اله سار تلو شي په دې کو بیا A to Z استعمال ہے یا دا څنګه سلی کوي smallest to largest select sort smallest to largest या largest to smallest इस पर देखकर सा अवल पे देखे smallest to largest याना कुछ नहीं नंबर हो शेषी अब कुछ लोडिशी a largest हो लोडिशी का largest to smallest के a large या घट नंबर हो शेषी ये वाला कुछ लोडिशी a कुछ नहीं नंबर हो शेषी او ډاون ونشي په دې موږ پوښښ ولای کنه په دې موږ څه کوو نه فلټر کمانډ تر ټولو مهم سرچ کمانډ دی چې سرچ کمانډ دا ځکه وړي چې کو فلټر رول فلټر موږ لګول دا ځکه مې والا ما سره وروړه اره هډ سره شتا کنه شته په دې باندې مې کلیک وکړم او دا سلیکټ مې راکړو د سرچ کې زوی ته لیکل چې موږ ته خالي شي او پیدا شي علي اوکې کا خالي چاټ ټار سره ولا علي په دې باندې مې کلیک وکړل او زه علینا یو بل سیکټ ولې عثمان مې لیکل او سیکټ مې لیکل عثمان اوکې چاټ ټار ولا عثمان تو صرف کمپوننت کې کله شي یو ډرغاټ شیټ وی تاسو نه پیدا کول ډېر مشکل وی کنه چې تاسو پیدا کې یا ځنګړي دا وایي چې موږ ډاکټرونو خلک پیدا کړو څه خیر ډاکټرونو تر پیدا کړو اوکې
select all دې څه ضرورت دی چې ډاکټر دلته پلی شي کلیک وکړه دا ډیسلیکټ کوي ورې او داسې کوئی څه ته ولیکه ډاکټرز یا ډاکټر اوکې ډاکټرونه څه کول څومره کسونه چې ډاکټرونه یا ډاکټرونه څه کول یته وړاول قانون معلومات تر وړاول غاټ شیټ وی کمپنۍ وی یا یو بل شرکت وی کنه یا خپل ډاټابیس په خپل د کنه په خپل ځای کې یو سټرکچر پیل کوي نو په سرچ کې دا سره پیل کوي چاول څه کوي فلټر لګوي اګه د فلټر ولګولو ورسې څه کوي په فلټر علامه باندې کلیک وکړي کچره دا سلیکټ آل لګولې وي او کې ټول تر وړاول او کدا سلیکټ لره کړو او د ځکه د مشخص په ډول کې چې متدا شهر پیدا کا کنه د ځکه پر ځای چې متدا ټیچر پیدا شي ټیچر اوکې ټیچر پیدا کړ ټیچر پچکو لره کوي پوه شو به باندې نه یو بل برخه به وکړي وګورئ چې دا فلټر ختم کړي لره کې دي نه دې توشته د ځکه سلیکټ دي کلیر فلټر دا فلټر څه شو ډراپ ډاون شو کنه لکه مطلب فلټر خو لګوي د بدازي کې کی سړی د پیډو کول دازي کې فرضاً ډاکټر اوکې میکرو ډاکټر پیډو کړو او دا چې کلیر دی چې پیډ ډاون شي کنه نه راخد شي دي دا غلون د نر نو مینه پټ شوی دي کنه چې کلیر مې کې په بیرته شو ټول جواب شو کنه څه شو په دې باندې کوو کې دا بل برخه چې دوه نر بیا سم مزه تسي کله دا فلټر ختم کړي کنه کلیک وکړي او دا فلټر باندې به تکلیف وکړي دا فلټر څه شي ختم شي او دا بل هغه چې دا ولون دی دا چې کله دا فلټر کوي یسب کې پتن زوج دا ډاکټر انجینرونه پیدا کړي پیدا کړو کله ډیټا چې یو ته په دې باندې چیک کولای شي ارینج کولای شي څه کولای شي تنظیم کولای شي دا چې جوړ شي دا چې لیکلي دي چې په پورټفولیو کې ورکوي صحیح ده مزه ټمپیرا دی ولوي ځکه دا نه راګي بیا خبر لږ کې زیاته پدې